ننګرهار میشتي د مرغومي یا جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې یوه توره او کرغېړنه ورځ یادوي. دوی وایي په دغه ورځ پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ چې سلګونه زر افغانان شهیدان، لکونه یې ژوبل او په لکونو نورې له هېواده مهاجر کړل چې تر ننه پورې افغانان د همدې تورې ورځې له امله کړېږي. د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دین او خاورې دفاع لپاره په هر حالت کې د اسلامي امارت تر څنګ ولاړ دي. دوی وایي اسلامي امارت د هیواد په تاریخ کې یوازینی نظام دی چې د غوره پالیسیو له امله د ټولو هیوادوالو زړونه خپل کړل. ننګرهار کې د ثانوي او مافوق ثانوي درجو ازموینې پیل شوې. ننګرهار کې د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو امریت تر چتر لاندې د ثانوي او مافوق ثانوي درجو ازموینې پیل شوې چې شاوخوا 1500 زده کوونکي پکې ګډون لري. د لالپورې ولسوالۍ کروندګر وایي تیر کې به یې کوکنار او نور نشهیي توکي کرل، خو د اسلامي امارت په راتګ سره یې خپلو کروندو کې د حلالو فصلونو کښت ته مخه کړې ده. دوی د ننګرهار کرنې ریاست څخه غواړي چې د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او نورو وسایلو مرستې ورسره زیاتې کړي. په کټونو کې ناسته د افغانانو هغه پخوانی کلتور دی چې اوږده مخینه لري. ننګرهار ګوشته د هیواد یو له هغو ولسوالیو ده چې هره حجره او دیره په کټونو ښکلې ده. د دغې سیمې مشران وایي ګوشته کې په کټونو کې د میلمنو کېنول دود لا هم ژوندی دی.